عرب بوډا شیخان د هند تنکۍ مسلمانې پیغلې پیري او د یو څه وخت ساتیري وروسته یې بیرته خوشي کوي. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د موضوع تر شریکېدلو مخکې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. عرب بوډا شیخان د هند مسلمانې پیغلې د خپلې جنسي عریضې د مړولو لپاره په لکونو پیسو پیري او بیا یې پرېږدي چې یو د دوی له جملې څخه عایشه ده. عایشه 13 کلنه وه چې ناسکه پلار یې د عمان یو 15 کلن شیخ ته د 1 لمن پیسو په مقابل کې ورکړه. عایشه وایي زموږ له سیمې لرې عرب شیخ را سره 2 میاشتې تېرې کړې. کله مې چې حمل واخیسته بوډا شیخ د واده ټولې رسمي پاڼې له ځان سره واخیستې او پټ له کوره وتښتېده. یوه ورځ له خپل هیواد عمان څخه راته په ټلیفون طلاق راکړ. د عایشې کیسه د حیدرآباد د مسلمانو نجونو لومړۍ او وروستۍ کیسه نه ده. دغلته د 4 لسیزو راهیسې د غرب شیخانو دا سوداګري ښه ګرمه روانه ده او په زرګونو تنکۍ پیغلې د خپلې جنسي عریضې د اشباع لپاره پیرلې او بیا یې پرېښې. بله پیغله ریحانه هم دې ته ورته کیسه لري. ریحانه چې د حیدرآباد په زوړ ښار نشمان ننګر سیمه کې اوسېږي، د حیدرآباد د کم عمره ناوکیو څخه ده. ریحانه 14 کلنه وه چې پلار یې د 1 لمن پیسو په مقابل کې د دوبۍ عرب شیخ ته په نکاح ورکړه. د ریحانې او 55 کلن بوډا شیخ د واده مراسم ساده وو او د ممبئی کې په یو هوټل کې ترسره شو. میاشت وروسته عرب شیخ 14 کلنه ریحانه د ممبئی د اورګاډي په یو تمځای کې تنها پرېښوده او په خپله مخه لاړ. ریحانه چې د عرب شیخ څخه یې حمل اخیستی و بیرته کور ته راستنه شوه، خو کیسه بدله نه شوه. پلار یې د بل سوداګر په لټه کې شو. ریحانې خپل ماشوم ضایع کړ او 2 میاشتې وروسته مور او پلار یې په یو بل 80 کلن عرب شیخ خرڅه کړه. دا شیخ دا ځل د قطر له هیواد څخه و او ریحانه یې د زیاتو پیسو په مقابل کې په نکاح کړه. دا ځل کیسه له مخکې هم بوږنونکې وه. 80 کلن بوډا شیخ ریحانه د ځان سره قطر ته بوتله او له 2 میاشتې ساتیرۍ وروسته یې په یو بل بوډا شیخ ورخرڅه کړه. په 4 کلونو کې ریحانه په 14 نورو عربو شیخانو خرڅه شوه. دا شان قضیې ډیر کله د رسنیو او محاکمو پټې پاتې کیږي، ځکه قرباني شوې نجونې د شکایت ثبتول د ځان او کورنۍ دپاره شرم بولي. د نورو ویډیوګانو دپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. که دا ویډیو مو خوښه شوي لایک یې کړئ.